السلام علیکم اف ام سلور نوی ریډیو دلبر صوبای ډیرو درنو خوګو او قدرمن ملګرو زمونږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر صوبای د دوبای سانګینا د نزار شاه منصوري لړخه د مینیو خلوص تک سلامونه قبول کړي. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر صوبای دا کوشش دی چې چرته هم پښتانه څه قسمه حل ځلې کوي هغه خپل ولسته پښتون ولسته رام خامخ کې او غدا غین خبر کې هم په دې لړ کې نن په دوبای کې په شارجه کې د پاکستانی کونسلیټ کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې څلور درشمه کریزه ونمانځل شوه چې هغې ټول ریکارډ یې موږ کړی شو هغه به هم تاسو ته دغه کوو او په دغه سلسله کې موږ سره خالد خان حسرت صاحب ډېر ښه شاعر ولاړ دی د هغې نه د دې پروګرام په اړه باندې څه پوښتنې کوو. حسرت صاحب ډېر ښکلی پروګرام و، ډېر د لرې لرې نه خلک ورته راغلی و، د پاکستان نه تاسو شاعران راغوښتي وو، د افغانستان نه مو بیا په داسې وی آی پي حال کې پروګرامونه کول. آیا د دې د مطلب د دې د پیسو ټکو څه دغې تاسو سره آیا دا خلک یا سرمایهدار خلک تاسو سره څه دغه کوي که نه د خپل ملګري تاسو دغه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو نزار شاه منصوري صاحب د ټول نه خوشحاله خبره باندې د اواز خوږ ولګېد چې ریډیو اف ام دلبر ولې، چونکې دا زما د خپلې خاورې زما د خپل کلي ریډیو ولې چې زما خپل ولس یې اوري او مونږ خلک په هغې خلکو درنېږو ولې چې سړی چې په خپل کور دروند شي نو په هر وطن دروند وي. نو چونکې دغه زما وطن دی نو زه خو اول د خپل سیمې ټولو پښتنو ته څوک چې دا ساعت زما اواز اوري او ستاسو د ریډیو مشرتابه ته او د هغې ټولو چارواکو ته د مینې او د عقیدت پرزونې وړاندې کوم او نیکې هیلې او سلامونه او دعاګانې. او وروسته خو نظار صاحب تا ته اندازه ده په خپله باندې چې موږ د تېرو څلورو دېرشو کالو داسې بلکې زه به ووایم زما خو ورسره د تېرو شپږویشتو کالو نه تړون دی. زه چې کله دوبۍ ته رالم نو د امارات پښتو ادبي ټولنه هم په دغه حالات کې موږ ته تیاره میلاو شوه او الله دې قدر وکړي د هغه مشرانو چا چې دا ټولنه بنیادي توګه باندې جوړه کړې وه نو زمونږ هغه دننه شاعر یې ورکېدو ته پرې نه ښوده، هغه هم هغه شانتې ژوندی راغی او ستاسو غوندې هلکان په تاسو ډاډوي، تاسو به هم داسې را روانې او دا ټولنې به پالئ. چې څو پورې ستا د سوال تعلق د ګرانه نو تا داسې چل چې یو خو زمونږ ملګري بیا په تېره چې کوم مونږ سره نږدې ملګري دي که هغه شاعران نه دي خو چې شتمن دي او بیا زمونږ خپل ملګري چې دي چې مونږ الله ستاولی شو او پیسې پرې اخیستې شو نو چې کم زیات دلته شتمن خلک دی نو هغوی خو د پښتو نه لرې پاتې کېږي او هغوی د هغه پښتو په مقصد د پښتونوالۍ په هغه نامه هم لاندې رسېدلي. خو زموږ دا درمیاني طبقې والا خلک چې کوم زموږ وروڼه دي، ترونو زامن دي، ملګري مو دي، کلیواله مو دي، دوستان مو دي، د محفل ملګري مو دي، انډیوالان مو دي، نو موږ دغې دپاره بس د هغې نه څه لږې ډېرې پیسې واخلو او موږ خپل ملګري کړاو وکړي د مزدورۍ په دې دور کې او دا پیسې راټولې کړو دارنګې پروګرامونه پرې کوو او الحمدلله تکلیف راته تر اوسه پورې نه دی شوی، روان دي هغه شانتې. د دې پروګرامونو سره سره نور تاسو هم څه هلې ځلې کوئ؟ زما مطلب د کتابونو نه یا رساله یا داسې څه که نه صرف د مشاعرو تر حده پورې دا خبره ده؟ د تېر کال که زه صرف تا ته د تنظیمه چې کومه کارګزاري ده تاسو ته ووایم نو په تېر کال نه مونږ تقریبا دا د 15 کتابه وکړله چې په هغې کې لکه ډومبی کتاب چې کوم و د اخوندر ویزه بابا مخزن اسلام هغه وشو، د هغې نه پس بیا د غني محمد طوفان صاحب کتاب وشو، د هغې نه پس د صابرشاه صابر صاحب کتاب وشو زیګرخون او بیا دغه رنګې د 1930 نه د 1930 نه تر 1960 پورې چې کوم ریډیو باندې ډرامې شوي چې هغه د ازادۍ هغې سپایانو لیکلې وي او په هغې د وطن کې د پښتون د کام د بیدارۍ غږ یې ورکړی مونږ هغه ډرامې راټولې کړي دي او هغه هم د تماشې په نوم باندې په یو کتاب کې چاپ کړي. او اوس بل یو کتاب زموږ د صاحب شاه صابر صاحب پی ایچ ډي مقاله را روانه ده. زما په خیال چې دا 15 کتاب خو تیار دی او نور هم لګیا یو چې څومره کېدی شي دا کتابونه به چاپ کړو او هغه کتابونه چې اوس زموږ د پښتونخوا د معاشرې نه یا د کورس د کتابونو نه روک دي غواړو چې دغه کتابونه بیا را ژوندي کړو، ولس ته ډالۍ کړو. ډېره مننه خالد خان حسرت صاحب، الله هم دغه شانتې چمتو لره چې دغه شانتې کتابونه تاسو ورکوئ. ډېره مننه، ډېره مننه.